بیا هم هرکلی درنو لیدونکو په دې هیله چې د نوي دوبی بیټینګ به مو راسره کتل راسره څنګ کې د بند امیر لوبډلې هیډ کوچ مشر روزونکی ښاغلی کریم خان صادق راسره شتون لري. نو لومړی سره به د یادې لوبډلې او لسټي سیالیو په تړاو باندې خبرې ولرو. صادق صاحب که لومړی راشو دلته تاسو خپله د سینیر لوبغاړی پاتې شوي یاستئ، اوس دلته د روزنې برخه په مخ وړئ. لسټي سیالۍ په ټولو کې تاسو ته اهمیت ډېر زیات معلومیږي. په عموما کې لیدونکو ته په لومړیو کې د دغو سیالیو په اهمیت باندې خصوصا هغه ځوان لوبغاړي چې له تاسو سره لوبېږي د هغوی لپاره څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ړومبي سر کې خو د رحمت ولی مسرور کرکټ لوبغاړي خوست نه ټول لیدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه واقعا چې ماشاءالله د پخوا په پرتله اوس د افغانستان کرکټ ډېر زیات پرمختګ کړی په هر لحاظ باندې. انشاءالله نور به هم کېږي په خیر سره. بالکل د هغه لیول دی په دغه لیول کې چې یو لوبغاړی مسلسل ځلیږي، که بالینګ وي که بیټینګ وي که فیلډینګ وي، نو انشاءالله اس اسکیوز به نه وي چې هغه بیا غټ لیول ته لاړ شي او هلته د افغانستان په نمایندګۍ باندې ښې لوبې وکړي. نو دغه لوبغاړو ته یوه ډېره ښه موقع ده په یو ښه ماحول کې راشي، خپل چې څومره محنت یې کړی، څومره زده کړې کړي، هغې نه پوره استفاده وکړي، ښه لوبې وکړي، ښه پرفارمنس وکړي. انشاءالله که د افغانستان ته ضرورت موقع به ورکړي که نه، دغه لوبې چې کومې دي دغه لوبغاړو په ذهني هغه کم پریشر چې په غټ لیول باندې دلته سینیر لوبغاړو سره کوچز نه هغه شیان مونږ او هغه همکاري او هغه تجربې دوی ته انتقالوو چې په هغه لیول کې که افغان د او ډي آی لیسټې دي په تا په پروفایل کې راځي او هغه انټرنیشنل دي، هغه ملکونو سره کېږي، دا په داخلي نړیوالې لوبې دي. نو واقعا د دې لوبو ډېر اهمیت ده او ډېر ښه بیلنس لوبډلې ټولې 15 وړه جوړې شوي دي. په ټولو لوبډلو کې ښه متوازن بیټسمینان، بالینګ، راونډران ټول اچول شوي دي. یو ډېرې ښه مقابلې دي. زه خپل هم چې ډېر خوند اخلم او ما سره هم ډېر ښکلې لوبډله ده.